بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د افغان کډوالو پر مخ د تورخم دروازې پرانیستل. د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره د سوداګري او صنایع خونو رئیس لیدنه. او د اسرائیل خوا د فلسطینیانو د اعدامولو په اړه د نوي قانون تصویب. دلیو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د روان کال د وري 11 نیټه ده. زه دا بشپړ خبرونه دي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر مولوي صدیق الله قریشي وایي چې د تورخم دروازه د راستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیستل شوه. نوموړي زیاته کړې ده چې تورخم عمري کمپ کې د ټولو کمیټو کارکوونکي چمتو دي چې راستنیدونکو افغانانو لپاره غوره چوپړتیاوې وړاندې کړي. د سوداګري او صنایع خونې رئیس سید کریم هاشمي د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره وکتل. د سوداګري او صنایع خونه وایي چې دې کتنه کې د خصوصي سکتور پر ننګونو د سوداګري پر اسانتیاو او له سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. بلند خبر ناپېژانده وسلوالو په کویټې ښار کې د غازو نلیکه په بمونو الوزولې ده. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ناپېژانده وسلوالو په کویټه کې د SSGC شرکت اړوند د غازو نلیکه په بمونو الوزولې ده. د راپورونو پر بنسټ د یادې نلیکې په تخریب سره کویټې او څو نورو ښارونو ته د غازو لیږد بند شوی دی. او روسي خبر ده چې د صهیونیستي رژیم پارلمان داسې ظالمانه او یو اړخیز قانون تصویب کړی چې له مخې نظامی محکمې هغو فلسطینیانو ته د اعدام سزا ورکوي چې د اسرائیلیانو د وژلو په تور محکوم شي. خو دا سزا به ډیر پر هغو یهودي اسرائیلیانو نه تطبیقیږي چې فلسطینیان په شهادت رسوي. الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې دغه قانون چې په راتلونکو 10 ورځو کې نافذیږي د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په ګډون د کنیست 2 غړو لخوا تصویب شوی دی. ورته مهال د حماس اسلامي غورځنګ په ګډون یو شمېر هیوادونو اروپایي ټولنې د بشر حقونو بیلابیلو بنسټونو دغه قانون تصویب غندلی او دا یې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. قدرمنو له ملتیا مو مننه دا د نن ورځ مهم لنډ خبرونه تر بیا ښه وخت او ښې چارې.